سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او روسي خبرونو ته. نن یک شنبه د سلواغې 15مه نیټه ده چې د 2014 کال د جنوري له 15مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غاړي درته عبدالجلیل ساعت وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. روسي ورښتونو 21 کسان وژلي او سلګونه کورونه ویجاړ کړي. په هرات کې 350 روږدي کسان د درملنې او مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د سالنګونو لوی لار د درنې واورې او طوفان له امله تړلې پاتې. او درې اړخیزې خبرې د اوکراین پر کړکېچ ابوظبي کې بې هوکړې دوام لري. اوس هم بشپړ خبرونه. وروستي ورښتونو 21 کسان وژلي او سلګونه کورونه ویجاړ کړي. د پیښې پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ادارې ویلي چې په هیواد کې د وروستي ورښتونو له امله 21 تنه مړه شوي، 110 نور ټپیان او 450 کورونه په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د یادې ادارې په وینا د اغېزمنو سیمو د څاروي او ارزونې پروسه لا هم روانه ده او د زیانونو ارقام ممکن بدلون ومومي. په هرات کې 350 روږدي کسان د درملنې او مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د هرات ځایي مسؤلین وایي چې د نشه یي توکو د درملنې مرکز څخه 350 تنه روږدي کسان د درملنې ترڅنګ د 4 میاشتو مسلکي او فني زده کړو له بشپړولو وروسته فارغ شول. د یاد ولایت ویان محمد یوسف سیدي ویلي چې دغه پروګرام د هرات کار او ټولنیزو چارو ریاست د فني او مسلکي زده کړو په چوکاټ کې پرې شوي دي. سیدي زیاته کړه چې یاد ریاست د اړوندو ادارو په همکارۍ هڅه کوي د دغه کسانو لپاره د کار زمینې برابرې کړي او دوامداره ملاتړ وکړي څو بیرته په نشه یي توکو روږدي نشي. د سالنګونو لویه لاره د درنې واورې او طوفان له امله تړلې پاتې. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي هیواد کې د وروستۍ درنې واورې او طوفان له امله د سالنګونو لویه لاره تر بلې خبرتیا پورې د ترافیکو پر مخ تړلې شوې ده. نوموړی وایي د واورو پاکولو چارې روانې دي خو د واورې زیات ضخامت د طوفان دوام او د برف کوچونو رامنځته کېدل د کار بهیر ورو کړی. هغه له موټر چلونکو غوښتي چې د رسمي خبرتیا تر خپرېدو پورې دي د سالنګ پر لور له تګ ډډه وکړي. او روسي خبر دا چې درې اړخیزې خبرې د اوکراین پر کړکېچ ابوظبي کې بې هوکړې دوام لري. د روسي اوکراین او امریکا استازو پرون په ابوظبي کې د اوکراین د کړکېچ په اړه درې اړخیزې خبرې پیل کړې خو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي. راپورونه وایي خبرې به دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د هیواد لپاره د امنیتي تضمینونو اړوند شرایط وروستي شوي او له جګړې وروسته د اقتصادي بیا رغونې په اړه هوکړې مسوده هم چمتو ده. دغه درې خزي خبرې داسې حال کې ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسي بریدونه دوام لري. دا د دې مهال مهم او روسي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی لامل شه.